السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن زه تاسو ته یو ډیر لنډ او آسان عمل ښیم. هر سړی، ماشوم، بوډا، هر څوک یې کولی شي. څو چې انسان د ځان نه پریشانیانې خلاصې کړي نه وي، دی په خپل ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. ځکه انسان به هغه وخت خوشحاله وي کله چې د ده ټول ضروریات پوره وي. د چا اقتصادي حالات کمزورې وي، کور کې د خوراک څه نه وي، غربت وي، اغوستلو له ورسره جامې نه وي، ماشومانو د سکول فیس ورسره نه وي، ورکولو طاقت نه لري، داسې انسان هیڅکله خوشحالي په سترګو نشي لیدلی او نه یې حاصلولی شي. تل به پریشان او غمجن وي. دستي انسان ته تکلیف ورکوي، بلکې ان تر دې چې کفر ته هم نږدې کوي. الله جل جلاله یو نوم داسې جامع دی، پکې ډېر لوی راز پروت دی. الله جل جلاله صفتي نومونه 90,000 نه سیوا دي، کوم چې 99 نومونه دي په قرآن کریم کې مشهور دي. الله جل جلاله نور ډېر صفتي نومونه هم شته. محدثین و عالم ابن حجر رحمت الله علیه فرمایلی دي الله جل جلاله نومونه ډیر زیات دي. ځینو علماو د زرګونه شمیرلی دي او چا 90,000 نه زیات هم شمارلی دي. الله جل جلاله په هر نوم چې رابلی، هغه د بنده आवाज اوري. الله جل جلاله ذاتی نوم الله دی او صفتی نومونه یې بېشمیره دي. دغه صفتی نومونه ډیر مهم او اهم نوم یو یا وهاب دی. معنی د ډیر ورکوونکی، ډیر عطا کوونکی. ټول کائنات کې یوازې یو ذات دی ورکوي، او هغه الله دی. نور ټول مخلوقات اغیستونکي دي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دي انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. تاسو ټول محتاج یې، الله جل جلاله بې نیازه دی. دلته د انتم نه مراد ټول انسانان، پیغمبران، اولیاء، جنات، فرشتي، حیوانات، ټول مخلوقات دي. ټول محتاج دي. یوازې یو الله جل جلاله ورکوونکی دی. حضرت زکریا علیه السلام هم د الله جل جلاله نه دعا وکړه هب لی من لدنک رحمه. ای الله ما ته د خپل طرف نه رحمت راکړه. وهاب د الله جل جلاله ډیر قوي او اهم نوم دی. څوک دا نوم 40 ورځو پورې خاص طریقې سره ولولي، د هغه کور به د فقر او د غربت نه خلاص شي. څوک بې روزګاره وي، روزګار به پیدا شي ورته. کاروبار یې نه چلیږي، نه روان به شي. پیسې نه وي، الله به ورته د غیب نه رزق ورکړي او انتظام به ورته وفرمایي. شرط دا دی چې دا نوم خاص توګه په حضور قلب سره ولوستلی شي. عقیده سمه کړي، فکر هم سم وي، مونځ پابندي کوي، دا نیت وکړي چې زه به یوازې د الله نه هر څه غواړم، بل د چا نه به سوال نه کوم، ځکه ورکوونکی ذات یو د الله جل جلاله ذات دی. اوس یې عملي طریقه دا ده 2 رکعاته توبې د حاجات مونځ دې وکړي، داسې وخت کې چې مکروه نه وي، لکه د سحر او د مازدیګر نه وروستو، مانځه نه وروستو د یا وهابو 1000 ځلې دې ولولي، یا په عاجزۍ سره د دعا وکړي الله ته ورکوونکی، ټولو ته ورکړه کوي، ما ته هم راکه، ما خوشحاله که او غمونه مې ختم که. دا عمل 40 ورځې پرله پسې وکړئ. ورځې هم کولی شي. خپلو خاص ورځو نه وروستو دا ورځې دې پوره کړي. انشاءالله تاسو به ووینئ الله جل جلاله به دومره رزق درکړي، تاسو به د وهاب نوم په حقیقت معلوم شي. هغه نوم دی رزق انسان ته رانږدې کوي، بلکې انسان مخې ته یې راولي، انسان ته خوشحالي ورکوي. انشاءالله ستاسو په کور کې هیڅ کله فاقه رانشي. خوشحالي اله راځي فقر او غربت ختم شي او ضروریات د دنیا پوره شي. جایزه طریقه باندې انسان زړه خوشحاله
کور ټول خاندان خوشحالی، اولاد به خوشحالی. چې څوک ورکوونکی دی هغه نه وغواړو. موږ د هغه چا نه غواړو چې هغه یې ورکولی نشي، هغه انسان دی. او څوک چې ورکوي د هغه نه موږ غواړو نه. د نن نه وروسته به دا عهد وکړو، د خپل رب نه به غوښتنه کوو هغه زموږ ضروریات پیژني او موږ له یې پوره کولی هم شي.